أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن زه تاسو ته د کلاس سیکنډ ایئر بایولوژي دویم نمبر چپټر چې دی شروع کوم. د دې چپټر نوم دی هومیوسټاسیس او هومیوسټاسیس یو پروسس دی دا په لیوینګ ارګانیزم کې کیږي. مخکې تفصیل لازم تاسو به غور باندې واورئ چې تاسو به پوه شئ. نو اول بسر چې دی د ټاپک ډیفینیشن کوم چې هومیوسټاسیس ډیفینیشن چې دی دا څنګه دی. No, ability of an organism to maintain its internal environment constant or nearly constant is called homeostasis. د ژوندي ارګانیزم هغه خصوصیت چې د دغه خصوصیت د وجینا یو ژوندی سیز د خپل بدن دنه انوایرمنت چې دی په هغې کې باقاعدګي راولي، هغه چینج ته چې دی نه پرېږدي، چینج راوستو ته یې نه پرېږدي. نو د لیوینګ ارګانیزم داسې صلاحیت ته مونږه هومیوسټاسیس چې دی مونږ ته وایو. یو پیره ته بیا وایم چې هومیوسټاسیس مطلب دا دی چې کله یو لیوینګ ارګانیزم د خپل بدن صلاحیت استعمال کی او دغه صلاحیت د وجینا خپل بدن چې دی هغه بدلون ته نه پرېږدي یا پکې چینجز راولي، خو هغه چینجز چې دی هغه ډېر زیات لږ راولي د بهر ماحول د وجینا، نو دې ته ویلی کېږي هومیوسټاسیس. Living organism are adapted to their environment. وس څونه لیوینګ ارګانیزم چې دی دا په خپل ماحول کې عادت دي. که په غرونو کې کم ځناور اوسېږي هغه هلته کې عادت دي، دغلته چې کم بوټي دي هغه دغلته کې عادت دي، په صحراګانو کې چې کم ارګانیزم اوسېږي هغه هلته په صحرا کې عادت دي، او په ګلیشیر کې یعنی د واورو په منځ کې چې کم ارګانیزم پاتې کېږي هغه هلته کې عادت دي. دوی چې کله تو بل ماحول ته بوځي نو هلته کې بیا دوی ته نقصان وررسي. نو as the components of external environment are changes continuously، که پرس کا زمونږه بهر چې کوم ماحول لې او د دغه ماحول د وجینا یا په دغه ماحول کې چې د مسلسل تبدیلیان راځي، یعنی زمونږه د جسم نه بهر چې موږ کوم ماحول کې پاتې کیږو په دغه کې مسلسل چې د تبدیلیان راځي، نو it also affect the internal environment. نو د بهر ماحولیاتي تبدیلی د وجینا زمونږه د جسم د نننه ماحول چې دی نو هغه هم څه کېږي تبدیلیږي. Hence organism try to maintain its internal environment constant. نو د دې د وجینا هر لیوینګ ارګانیزم دا کوشش کوي چې موږ د خپل بدن د نننه ماحول چې دی پای کې موږ باقاعدګي راولو او دا موږ تبدیلی ته پرې نه دو. نو دا صلاحیت چې دی د هومیوسټاسیس وایي. This phenomenon is called homeostasis. نو دا چې دی زموږ سره هومیوسټاسیس شو. د دې نه علاوه میکانیزم اف هومیوسټاسیس واز د هومیوسټاسیس طریقه کار سره د دې میکانیزم چې دی هغه په څه طریقه باندې. نو there are three components of homeostasis mechanism. کله چې هومیوسټاسیس کېږي د دې میکانیزم چې دی هغه د دریو څیزونو د وجې نه کېږي. یو زموږ سره ریسپټر دی، ریسپټر چې دی تاسو دا نوم چې دی تاسو اورېدلی. نو ریسپټر موږ هغې ته وایو چې د بهر نه څه تبدیلي الي هغه محسوسوي. بیا کنټرول سینټر دی، د دې اشاره چې د برین ته ده، او افیکټر دی. نو کله چې برین ولګي او یو ارګن کې چینج راغلی هغې ته څه میسیج ولګي نو هغې ته چې دی مونږ افیکټر وایو. اول به راشو ریسپټر له، چې ریسپټر چې دی څه شی دی. نو any organ of the body which feels or detect changes in the environment is called receptor. داسې یو اعضا زمونږ د جسم چې هغه محسوسوي، هغه رانیسي تبدیلي په یو ماحول کې، نو هغې ته ویلی کېږي ریسپټر. د ریسپټر مطلب دا دی چې زمونږه په بدن کې داسې یو ارګن چې هغه د بهر نه څه تبدیلي محسوسوي، هغه تبدیلي چې دی هغه ډیټیکټ کوي، هغه تبدیلي پیژنګلو کوي، نو داسې ارګن ته ریسپټر ویلی کېږي. اوس ریسپټر چې دی دا څه شی دی؟ ریسپټر اصل کې زمونږه کومې خلیې چې دي په دې کې یو پروټین دی او د هغه پروټین دا کار کوي چې د بهر نه څه تبدیلي الي. No, receptor are basically a protein molecule that receive chemical signal from outside of a cell. نو په دې کې دا chemical signal دا ټکی چې دی دا پکې استعمال شوی دی، نو دا د سیګنل په شکل باندې چې دی د تبدیلي چې دی محسوسوي، نو دې ته موږ وایو ریسپټر. بیا زموږ سره کنټرول سینټر دی. کنټرول سینټر ته موږ بل نوم وایو انټیګریټر، یعنی چې دوه څیزونه چې دی د هغې په منځ کې چې دی تعلق قایموي. نو it is an area brain. نو کنټرول سینټر داسې یو ځای دی چې موږ ته برین وایو which integrates puts together data from receptor and stores set point data. کنټرول سینټر دا کار کوي چې دا د ریسپټر نه ډیټا والی، ریسپټر دا چلو کی چې هغه تبدیلی ماحول چې دی هغه ډیټیکټ کی، نو دې میسیج ولېږي ډایرکټ برین ته، نو برین دغه ریسپټر نه دا ډیټا والی او دې له بیا یو فیصله کوي چې اوس د دماغ د فیصله کوي چې اوس څه وکړو.
بیا د افیکټر څه دی چې any cell that respond to stimulus and effect some changes. نو افیکټر بیا موږ هغه ارګن ته وایو چې دا د تبدیلی ختمولو کوشش کوي، نو دې ته موږ وایو افیکټر. بیا اگزامپل چې کوم هوموستاسیس چې دی دا اگزامپل چې تاسو ووایئ نو تاسو بیا پوه شئ. نو د نارمل ټمپریچر of a body is 37 ډیګري سنټیګریډ. زموږ د جسم عام ټمپریچر یعنی کامن ټمپریچر چې دی نو هغه یا نارمل ټمپریچر چې دی د حرارت نه هغه 37 ډیګري سنټیګریډ دی. If external temperature is increased, it also affects the internal temperature of the body and internal temperature rises from 37 degrees centigrade. که بهر ماحول کې یخي یا به بهر ماحول کې چې ډېر زیاته ګرمي نو د هغې اثر زموږ په بدن باندې، که بهر ټمپریچر سیوا شي یا یخ شي نو دغه شان زموږ د بدن ټمپریچر چې دی هغه سره یخیږي او ګرمیږي، او دا ټمپریچر چې دی د نارمل حالت نه یعنی 37 ډیګري سنټیګریډ نه چې دی بیا له پاسه ځي. نو this high temperature is detected by hypothalamus of brain. و چې زموږ د بدن ټمپریچر سیوا شي نو دا حل موږ ته څوک وایي؟ نو دا زموږ په دماغ کې یو ځای دی چې هغې ته هایپوتلمس ویلی کېږي. نو د دغې هایپوتلمس دا کار چې د بهر نه زموږ ټمپریچر چې دی چینج کېږي، نو هایپوتلمس چې دی د دې اندازه لګوي. which send signals to sweet gland. نو زموږ برین دا چلو کېږي که فرض که ګرمي موږ له ډېره وشي نو زموږ برین دا چلو کېږي چې دی سویټ ګلینډ ته چې دی میسج ولګي. سویټ ګلینډ زموږ په بدن کې داسې یو ځای دی چې هغه خولې پیدا کوي، خولې په پیدا کولو کې مدد ورکوي. نو دی ریلیز سویټ which causes cooling. نو سویټ ګلینډ دا کار وکړي چې کله موږ ګرمي وشي نو زموږ د بدن نه چې دی خوله خارجه کړي، نو خوله چې کله خارجه شي نو زموږ بدن چې دی یخ شي. hence the body temperature becomes down to 37 ډیګري سنټیګریډ. نو زموږ د جسم ټمپریچر چې دی نو هغه په یو ساعت کې چې دی 37 ډیګري سنټیګریډ ته چې دی راشي. نو دا هوموستاسیس د کلاس 12 بایولوژي دویم نمبر چپټر انټروډکشن و. زه امید کوم په دې هوموستاسیس چې دی تاسو پوه شوي یئ. میله به شو د بلې ویډیو سره نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډېر مننه.